السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فاروق اعظم یم. نن دوشنبه ده د میزان 25 1401 هجري شمسي. دوی ورځې مخکې ماته یو څو کسان د مجلس لپاره راغلي وو. د وطن پر حالاتو تبصره وه او سوال دا و چې وطن کومې خواته روان دی، څه باید وسي. دې ورځو کې ټول خلک هم دا سوالونه یو بل ته کوي. ما هغوی ته وویل چې امارت یو طلایي فرصت اوس په لاس ورغلی دی. موږ ټول ته یو فرصت دی، خو سوال دا دی چې آیا د دې فرصت استفاده کولی سو؟ د طالبانو تحریک ته نن داسې یو طلایي فرصت په لاس ورغلی دی. ما ورته وویل چې ډېرو تحریکونو، حکومتونو او ملتونو ته په ډېرو وختو کې په لاس نه دی ورغلی. سره له دې چې د یو شمېر جدي ګواښونو سره د امارت مخ دی، خو دوه مهم فرصتونه هم لري: ملت جوړونه او نظام جوړونه. دا فرصتونه ورته شته. دا دواړه ایجابوي چې د امارت مسؤلین کوشش وکړي د موجود مسلط منحط کلیوال ذهن سره ووسي او د اسلام د روح په چوکاټ کې د 21مې پېړۍ د تقاضا سره ځانونه عیار کړي. دا څه اسانه کار نه دی. په تېر 100 کاله کې چې هېواد د عصري علومو د تعلیم یافتهو په لاس کې و، هغوی ونه کړی سوای او یا یې نه غوښته د خپل ولس د مزاج سره ځانونه عیار کړي. د کلي او ښار ترمنځ ذهني واټن او حتی ټکر تر یو حده د همدغه دورې د نامتوازنه پالیسیو محصول دی. خو د تیرو ترخو تجربو څخه په استفاده علماء کرام باید ابتکار وکړي. باید دا ځکه دوی په هر لحاظ اولو الامر دي، هم د حکم په لحاظ هم په دې عالمان دي او له خدای جل جلاله څخه تر نور دوی ډېر بیریږي. انما یخشى الله من عباده العلماء. او د ملت په وړاندې هم د دوی مسؤلیت تر هر چا ډېر دی. دا ځکه چې هم دوی دي چې د الله پاک د فرمایي، د دوی پاک فرمایي دي: ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. دا مفلح خلق دي. خو کچيري همدا کار وکړي چې قوم ته رهنمایي وکړي. د امارت مسؤلین باید د دین د عزت په خاطر غرور ونه کړي، پر خپل نفسونو پښه کښېږدي او په ډېره هوښیاري او عطوفات د خلافت راشده د روح د راژونده کولو په تکل هېواد د نړۍ د سیالانو سره سیاله کړي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. که موږ په دنیا او آخرت کې یو ابرومند ژوند غواړو، په ځانو او د ژوند په اوسنۍ دردناکه، محتاجه او ستړې ټولنه کې باید یو مثبت تغییر راولو. تغییر د تمدن پیشرفت. تغییر د تمدن پیشرفت هم نه ده. ما ورته وویل نن دا فرصت دوستانو میسر دی چې د ملي وحدت تامین، د هېواد د یو موټي ساتلو، د مهاجرینو راستنولو او اساسي قانون جوړولو له لارې هېواد ته سیاسي، اقتصادي او ټولنیز مسیر وټاکو او داسې یو نظام جوړ سي چې بیا یې هر څوک په اسانه رنګ نه کړی سي. د افسوس خبره ده، زه خپلې تجربې درته وایم او تاسې هم تر یو حده په شاهدان یاست یا پلرو به درته ویلي. ظاهرشاه پس له 40 کاله ارام حکومت یو مستقر نظام جوړ نه کړی سو. خپل د فوج خورزابطانو داسې اسان راوغورځاوه چې د چا پزه پکښې ونه سوه. داود خان خپلو ملګرو قتل عام کړي. 24 ساعته محاصره و، خو فوج خپل اعلی سرقومندان ته نجات ور نه کړی سوی. نور محمد ترک خپلو سرسپرده پیرویانو په ډېر فضیحت مړ کړي. امین خپلو دوستانو وواژه، همداسې تر اشرف غني پورې چې له وطنه د خپلو نږدې کسانو له ویرې فراره سو. دا ځکه نظام جوړ نه سو چې خلک او عسکر د نظام دفاع وکړي.
دغه سبب دی چې موږ په دا لنډه تر 50 کاله په کمه موده کې 11 بچیان ولیدي او هرې باچي د تیرې باچي هر څه ور ویران کړل. همدا ډول په تیر 200 کاله کې داسې حکومتي رژیم موږ ته نه دی راغلی چې تر 50 کاله زیات دوام کړی. قصر الموده امیر دوست محمد خان د هغه زوی او لمسی په ټولو 50 کاله حکومت ونه کړ. امیر عبدالرحمن خان د هغه زوی او لمسی تر 50 کاله زیاته بچي ونه کړ. نادر خان زوی او وراره په ټولو 50 کاله ایله پوره کړ. دوی نه یوازې زموږ د ټولنې پر عیني شرایطو مبني د عصر د تقاضا سره یو نظام جوړ نه کړی سو، بلکې ټول له دننه وشړېده. زموږ له دغه زار حالته نور استفاده وکړه، پر موږ حمله وکړه. 3 واره انګریز، بیا روس او بیا امریکا حمله وکړه. ډېره خراب کړو. آیا له اوسني فرصت څخه په استفاده موږ غواړو داسې یو نظام ولرو چې دوام پیدا کړي؟ له کودتاګانو جلوګیري وسي، په زور د نظام د راچپه کولو شوق څوک ونه کړي او پردو ته د تجاوز لاره هواره نه سي. آیا داسې نظام جوړولی سو چې اکثریت یې خپل وګڼي؟ اکثریت د دې ملک یې خپل وګڼي او کسان چې خپل یې نه ګڼي دومره تجرید او محروم ځان احساس نه کړي چې ټوپک پسې راواخلي. په ټوله دنیا کې داسې حکومت نشته چې ټول ملت پسې روان وي، خو اکثریت وي او چې نه وي هغه دونه مجبوره نه وي چې ټوپک ته لاس کړي. که څه هم دغسې یو نظام جوړول اسانه کار نه دی، خو موږ مجبور یو، بله چاره نه لرو، باید جوړ یې کړو. په دغه لار کې موږ چې مسلمانان ټول نه علمي او نه عملي ډېره تجربه لرو. تاسو تاریخ ته مراجعه وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته په داسې حال کې چې جسد مبارک یې لا ښخ سوی نه و، صحابه کرامو د هغه د ځایناستي او د اسلامي نظام د ساتنې موضوع مطرح کړه چې په نتیجه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د همدغه کار لپاره انتخاب سو. 4 راشد خلیفګان په 4 طریقو د خلکو لخوا پر دوی د حکومت کولو لپاره وټاکل شول. پر عثمان رضی الله عنه باغیان راغله او په استعفا یې مجبوراوه، خو هغه د علیه السلام د فرمایش پر بنیاد استغلاب غصب وګاڼه. شهادت یې قبول کړي خو خلافت یې زور ته تسلیم نه کړي. حضرت علی رضی الله عنه هم د باغیانو زور ته تسلیم نسو او د سخت فشار سره عام بیعت ته یې ترجیح ورکړه. که د خلفای راشدینو د وخت د حکومت او مشرتابه د غوراوي تلاشونه همداسې روان وای، اوس به موږ یو ډېر سم علمي او بار تجربه سوی مستحکم پوخ اسلامي نظام درلودی. کېدای سو نن غربیانو د دیموکراسي پر ځای همدا زموږ نسخه د خپلو حکومتونو دپاره عملي کړې وای، خو له بده مرغه داسې ونه سو. دوستانو، معاویه رضی الله عنه سره له دې چې ډېر محترم او جلیل القدر صحابي و، خو د خلفای راشدین لارې پرېښوده او خپل نالایق زوی یزید ته په خپل ژوند کې بیعت واخیست او د خلافت تر نامه لاندې د ملوکیت خښته کېښود. خلک خفه سوه، نظام کرار وشوړېد چې په نتیجه کې خلکو د عباسیانو په رهبرۍ بغاوت وکړي او له امویانو حکومت ونیوي. عباسیانو هم همغه ملوکیت ته د خلافت په نوم ادامه ورکړه. دوی د خلفای راشدینو د اسوه حسنه خلاف یو بل خراب کار هم وکړي او هغه دا چې علما یې مجبور کړه چې استغلاب د جنگ د فتنې د مخنیوي په نوم روا او مشروع وګڼي او هغه کار چې حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما نو منلی په خلکو ومني او په اسلامي فقه کې ځای ورکړي. تر هغه وروسته په اسلامي تاریخ کې ډېر داړه او غله راپورته سوه، حکومتونه یې ونیول او ځانونه یې د استغلاب په حکم مشروع حکیمان وګڼل. موږ په افغانستان کې ښکاره ډېر مثالونه لرو چې غلو او داړه حکومت راباندې کړی دی. سره له دې چې د امویانو او عباسیانو په دوران کې اسلامي فقه ډېره وده وکړه او په زرو غنمت کتابونه په توحید، لمونځ، زکات، روژه، حج، عبادات او معاملاتو کې تالیف سوه او ستر مجتهدین، محدثین او فقهای کرام میدان ته راغله، خو د حکومت ولۍ په برخه کې هیڅ کار ونه سو.
حتی یو کتاب هم د حاکمانو سره د ټکر له ویرې ونه لیکل شو. میراثي او استبدادي حکومتونو د خپلو ذاتي مفاداتو په خاطر د اسلامي ټولنې دغه حیاتي برخه چې حکومتولي وه فلج کړه او په دې ډول د اسلامي نظام رهبري بې کفایته او مفلوج شو. په نتیجه کې د اړمار چنګیز له لرې تشویق شو چې پر هغه قوي کالبد حمله وکړي چې سره بې کفایت و فلج و. د اسلامي خلافت کالبد یې داسې داړې واړې کوي چې تر ننه بیا چیرې هم اسلامي نظام جوړ نه شو. توجه وکړئ چې هغه وخت بې له مسلمانانو په نړۍ کې بل هیڅ لوی طاقت نه و. فارس او روم امپراتوریانې دوی ته تسلیم شوي وې، خو اسلامي حاکمیت له دننه شړېدلی سر یې بې کفایت او ګنګ شو چې د یوې قوي ضربې طاقت یې نه درلود. چنګیز د اړمار و، کمزور نظامونه په یو یرغل رنګولی سوی، خو پر ځای یو قوي علمي ولسي قانوني نظام جوړ نه کړی سوی. دا ځکه نه هغه او نه یې ملګري پوهانو د نظام د جوړولو لیاقت درلود. هغوی هم ژر له صحنې ووتل او په ټوټه ټوټه سوي اسلامي دنیا کې هر ځای کوچني حکومتونه د استغلاب له لارې منځته راغله. دوی هم له تاریخه پند وانخیست او بیا یې استبدادي فامیلي حکومتونه قایم کړل. دوی یو بل منفي ابتکار هم وکړ او هغه دا چې خلک باید له علمه لرې او ناپوه وساتي څو دوی اسانه حکومت پر وکړی شي. دوی غوښته ولسونه یې پسونه وي چې دوی هرې خواته غواړي ویې څروي. د علم حصول یې نه تشویقاوه، خصوصا د دنیوي علومو حصول ته هېڅ توجه نه کول او په دیني علومو کې یوازې پر عباداتو زاړه منطق باندې زور و. دا ځکه چې د دنیوي علومو پرمختګ خو د خلکو ژوند ښه کاوه، ارامي راتله او په خلکو کې د فکر ازادي او سیاسي بصیرت پیدا کېدی او په حکومت کې بیا خلکو فکر کاوه. مسلمانان هغه وخت ډېر مترقي وو، په فکري او علمي لحاظ د دنیا وتلي خلک وو. په هغه وخت کې یورپ په تاریکۍ کې ژوند کاوه. د نن ورځ د عصري علومو اکثر بنیادونه هم د هغه وخت مسلمانانو ایښي دي. یو څو مثال یادوم، ډېر دي. طبیب ابن سینا او ابن زهر، البیرونی، فارابي، کیمیادان ابوبکر رازي، ابن حبان، فیلسوف ابن عربي، ستوري پیژندونکی ابن هیثم، ریاضي پوهان البطني او ثابت بن قرا او عمر خیام، الخوارزمي چې لوګاریتم یې جوړ کړی دی او داسې نور. خو کرار د همغو مسلمانانو پر اولادو چې داسې مشهور وه یو تاریک حالت راغی چې په ټول کلي کې بچا یو راغلی لیک نسوی لوستی. د کلي د ملا به خط نه وسته او حتی په خپله بېسوادي به فخر کاوه. د وطن او د دنیا له حالاتو به دومره ناخبره وه چې د چا به افسوس پرات دی. کرار رواجونو د دین بڼه واخیسته او د اسلام د روح پر ځای د کلي رواج منحط ذهنیت پر ټولنیز روابطو حاکم شو. دغه حالت خلک له هر لحاظه ډېر خوار کړل. په دې ډول قوم ناپوه وساتل شو او پسونه شوه چې حاکمان ارام حکومت پر وکړي. خو په دې نه پوهېده چې پر پسه او هغه هم وږي پسه د شپون او خصاب څه فرق دی. هر چا چې واښه ورته وښورول په هغه پسې ځي. دغه وخت اروپایانو دنیوي علم ته توجه وکړه. د بخار د قوې په کشف سره محرکونه مادي ترقي وکړه. اسلامي دنیا ته مخ کړي او په ډېره اساني ټول اسلامي نړۍ چې تیار پسونه ورته جوړ شوي وه ژر د وښو په ښورولو تر خپلې قبضې لاندې راوسته. زموږ په سیمه کې پر هندوستان مغول حاکم و او 300 کاله حکومت وکړي چې اکثره یې نن افغانستان تر حکم لاندې و. زموږ د جومات او مدرسو نصاب تعلیم مغولو جوړ کړی دی. په دغه کې لوی لاس لاخوند درویزه او پیر بابا و. دا دواړه مغول وه. مغولو موږ پښتنو سره 2 کاره کول. یو دا چې سبق باید ونه وایو او که وایو یې نو باید زموږ په نصاب تعلیم کې 3 موضوعات نه وي. یو عصري علوم نه وي، دوهم خپل تاریخ او جغرافیه ونه وایو او دریم پښتو ژبه تدریس نشي. د عصري علومو په زده کړه د خلکو ژوند سمېدی او سیاسي بصیرت یې پیدا کاوه.
چې بیا په حکومت کې چورت وه. په تاریخ او جغرافیوي خلکو مغول پیژنده چې پردي دي او پر دوی حکومت کوي، او پښتو ژبه د افهام او تفهیم وسیله وه چې په پښتنو کې باید تفاهم او اتفاق پیدا نشي. پښتنو ته مغول حاکمان ځکه ډېر متوجه وه چې حکومت یې له پښتنو نیولی و او ځینې بیرېده. دغه سبب و پښتو یې د دوږخ ژبه بلل، او د دې دپاره چې د سیمې په مسلمانانو کې پښتانه منفور وي پروپاګنډ یې پسې کاوه چې پښتانه د یهودو ورکه اولاده ده. دوستانو مغول ولاړه او هندوستان کې یې ځای انګریزانو ونیوی. څرنګه چې مغولو د هندوستان له ولسه پسونه جوړ کړي وه، انګریزانو واښه ورته وښورول. د ایسټ انډیا تجارتي کمپنۍ تاریخ تاسې وګورئ. هندیانو مغول خوشي کړه او په انګریزانو پسې ولاړل. انګریزانو 1.5 کاله پر هندوستان حکومت وکړ. هغو هم د پښتنو په حق کې هماغه د مغولو پالیسي تعقیب کړه. دا ځکه دغه کړنلاره چې د ولس نر او ښځه بې علم او ناپوه وي، خپل لمونځ یې نه وي زده او ملا یې له دنیا نه خبره وي، دنیوي علوم بالکل غیر ضروري ګڼي، د دوی په ګټه و. په دې ډول مغول او انګریزان ولاړل، خو مغولواله او د علمي او فکري انحطاط انګریزي خپسکه لا تر ننه زموږ د ټولنې پر مغزو تر یو حده په یو بل شکل پرته ده. له انګریزانو څخه د امان الله خان په وخت کې د افغانستان ازادېدو زموږ پر تعلیم دوستانو 2 مسیره بیا مسلط کړ. د دیني علومو تحصیل مو کماکان د مغولو د نصاب په قبضه کې پاتې سو، چې دنیوي علومو حب وطن او پښتو پکښې ځای نه درلود، او یا یې ډېر کم درلود. د عصري علومو زده کړه مو د غرب له استادانو کول، چې په هغې کې بیا د دیني علومو ولسي مزاج او پښتو سره عدم دلچسپي یو بل جدي مشکل و. لطفاً د ظاهرشاه د وخت تعلیمي سیستم ته چې زه او زما همزولي عیني شهیدانو توجه وکړئ، چې څومره زموږ د ولس د باورونو او مزاج خلاف و. د هیواد په ټول تعلیمي نظام کې د دینیات، قرآن کریم او پښتو معلمان ډېر بې قدره وو، چې دا په حقیقت کې هماغه مغولواله او د پرنګیانو د ښکېلاک نقشه وه چې دا وخت په یو بل شکل د دولت د پالیسۍ په توګه تعقیبېده. په پوهنتونونو کې سبق خارجیانو ته سپارل سوی و. کابل پوهنتون کې طب، حقوق، سیاسي علوم او نړیوال روابط فرانسویانو تدریسول. استقلال لیسه او د نجونو ملالۍ لیسه هم د فرانسویانو په مرسته چلېده. یو هلک او نجلۍ د 9م ټولګي څخه بیا تر پوهنتون، ماسټري او دکتورا پورې فرانسویانو په کابل او فرانسه کې تربیه کول. نصاب تعلیم د دوی په فکر او علمي مرسته جوړېدی. کتابونه او تعلیمي مواد فرانسویانو تهیه کول. او زموږ نور افغانان چې د دوی سره د دوی د لارې تربیه کېده، تعلیم ورکول کېدی. یعنې زموږ یو ماشوم به له 11 کلنۍ بیا تر دکتورا یا 40 کلنۍ پورې د فرانسوي استادانو تر تعلیم و نظارت لاندې وه. همداراز اقتصاد او ساینس پوهنځیانې د نجات لیسه د جرمنیانو په لاس کې وه. امریکایانو انجینري، زراعت او د تعلیم و تربیې پوهنځیانې چلولې. غازي لیسه د انګلیسانو او حبیبیه لیسه د امریکایانو په مرسته وه. د پولیتخنیک پوهنتون او د هیواد عسکري نظام ټول د روسانو په قبضه کې. یو ماشوم به حربي ښوونځي ته ولاړ، د مور و پلار له څارګرو سترګو به لرې و، په یو وچ نظامي ماحول کې به ځوان سو او پټې سترګې به بیا د کمونیست شوروي مرکز مسکو ته واستول سو. دغه خالي حسینه، خوار، محروم او کلیوال ځوان به یو دم په یو داسې ماحول کې واقع سو چې په اخلاقي لحاظ بې بندوباره، د اسلام دښمن او د شاهي نظام ضد و. هغه ته به په شوروي کې 4، 6 یا 10 کاله مسلسل د کمونیستي ایډیالوژي درس ورکړل سو، او په پای کې به یې د ارکان حربي سند هم ورکړي چې په افغانستان کې د فوج اداره په لاس کې واخلي. دوی به وطن ته د هغه نظام سره په دښمني را روان وه چې دوی شوروي ته د تعلیم دپاره لېږلي وه، او د هغه دین او اجتماعي جوړښت سره به په دښمنۍ راتله په کوم کې چې کورنۍ او کلي ژوند کاوه. دغسې ژوند نه د شوروي راغلو ځوانانو ته اسانه و او نه کابل کې حکومت په دغسې ځوانانو اعتماد کاوه. خو څه چاره؟ په دې ډول د ملت او نظام په دننه کې یو لوی ټولنیز او سیاسي تشنج و. له غربه راغلي ملکي تعلیم یافته ځوانان هم په یو بل شکل له شوروي د راغلو ځوانانو په شان ناراضه وه.
د ولس او حکومت سره په فکري ټکر کې وه. ټولنه او د هیواد سیاسي نظام ټول په یو ډول تر پردې لاندې فتور او توتر کې ژوند کاوه. د ظاهرشاهي په اوږده دوره کې چې ارامي هم وه، متاسفانه حکومت هیڅ یو داسې بندوبست نه درلودی چې که خپل اولاد لویو استعماري طاقتو ته له اووم ټولګۍ تر دکتوراو ارکان حربي ورسپاري، نو بیرته یې څنګه راټول کړي او څنګه د دین جذبه د ولس سره خواخوږي او د وطن سره مینه پکې پیدا کړي او پکې بیروزي. څنګه خارجي تعلیم د ملي مصلحت په چوکاټ کې راتنظیم کړي. دا خلا څنګه ډکه سي. له نورو زده کړه خو ډېره ښه ده او ښه کار و. زموږ علم و پوهه ډېره ده، سترګې مو خلاصېدې، د نړۍ سره روابط درلودل او د نورو له علمه ګټه اخیستل ډېر ښه کار و. خو هغه په یو ملي چوکاټ کې راوستل او د وطن او ولس سره د مینې او خدمت په یو میکانیزم کې عیارول پکار وه. له باده مرخه دا نه کېده. هغه وخت دینداري د دولت په دستګاه کې له موږه لوېدلې او په اکثره تعلیم یافته ځوانانو کې عیب وه. بېدینه تعلیم یافته ته روشن فکر وایه. ملا خو چا په تعلیم یافته او روشن فکر کې نه راوست. ځوانان خپل سر ته خوشي وه چې د استعماري طاقتونو لپاره تیاره ګوله او اسانه ښکارو. دغه سبب و چې کابل پوهنتون د نړیوال سوړ جنګ یو وړوکی تمثیلي سټیج او د ایډیالوژۍ د کشمکش ډګر و. ولس او حکومت ټول ګنګ سوه چې موږ بالاخره چیرې ځو. کله چې موسی شفیق صدر اعظم سو، خلکو فکر کاوه چې ګوندې اوس نظام یو مسیر پیدا کړي، خو ژر پر چپه سوه. پر ځای شاه کودتا له شوروي څخه راغلو تعلیم یافته نظامیانو وکړه، کوم چې د مسکو ته استولې وه. او څو کاله وروسته داود خان له کورنۍ سره همدغه قتل عام کړي. شوروي همدوی د اشغال لپاره را دعوت کړي. په دې ډول تیر 100 کاله هیواد په خپلو تعلیم یافتو وسانه سو. البته په تعلیم یافته طبقه کې ډېر ښه وطن دوست مبارز خلک وه. ما پیژندل چې زموږ د تاریخ افتخار دی. خو هغوی عمره مؤثر نه وه چې نظام سم مسیر ته رهبري کړي. بندیخانې یې وګاللې، قربانیان سوه، پدار سوه، مګر نظامونه یې تغییر نه کړی سوی. تیر 20 کاله یې ښه مثال دی. د ټولې دنیا تعلیم یافته راغله، په فوق العاده لوړ معاش راغله، تر ضرورت ډېره بودیجه او بې درېغه نړیوال ملاتړ ورسره و. خو کوم مسکار ونه سو. امریکا او ناټو به ملامت وي، خو زموږ تعلیم یافته طبقه هم له مسؤلیت نشي خلاصېدی. سم خلک هم پکښې وه، خو اثر یې ډېر کم و. زموږ د سبق په وختو کې بله مهمه خبره او مشکل دا و چې د مکتب او پوهنتون د شاګردانو محصلینو لباس غربي و. په پوهنتون کې الکوانو باید چسپې دریشي کړې وای او د نجونو سر او لنګې باید لڅ و. زه چې کله پوهنتون کې محصل وم، په نجونو محصلینو کې یوې هم پوړۍ نه پر سر کاوه او لنګې تر زنګون پورته لڅ وه. افغان ولس د خپل اولاد لپاره په دغه لباس نه و خوښ. شکایتونه یې کول، عکس العملونه یې ښول، خو شکایت یې حکومت نه اورېدی. زموږ خلکو غوښته چې اولاد یې تعلیم وکړي او یو ګوله ډوډۍ نسبتا اوسا پیدا کړي. هر انسان غواړي چې اولاد یې تعلیم یافته شي. خدا یې نه غوښته زموږ خلکو چې اولاد یې د دین او وطن د دښمنانو انګریز روس په لباس کې وویني، کوم چې د دوی تاریخي دښمنان ورسره جنګېدلي وه. زموږ خلکو نه غوښته چې اولاد یې د دښمن په فکر تربیه سي، چې بیا دین پرېږدي، شرابي سي او د دوی پر ژړه وخاندي. البته ښه الکوان هم پکښې وه، مګر عام حالت دغسې و چې د مکتب څخه خلکو ښه نه راتله، خصوصا په اطرافو کې. دوی شکایت کاوه چې دا لباس اصلاح سي، په وطني لباس کې د تعلیم وسي. حکومت نه قبلول. چې په شکایت ونه سوه، خلکو عکس العمل وښود. څو حکومت متوجه کړي. د زنداور مادافضل خان بغاوت او د کونړ د ساپو جنګ مثالونه دي. خو حکومت به ویل چې ولس جاهل او د ترقۍ ضد دی، نه پوهېږي، د پردو له خوا تحریک کېږي، په زور باید سم سي، منوره دیکتاتوري په کار ده او داسې نور.
تاسو وګورئ په پاکستان کې د ملا لور سبق وایي پوهنتون ته ځي، زموږ ستاسو په وطن کې عام خلکو ناست وو، د لباس مشکل و، خو په دې ډول زموږ حکومتونو د وطن د اولاد تعلیم او د هېواد ترقي تر ډېره حده د پردو تر لباس او ړوند تقلید قرباني کړو. زه پر هغو نجونو او د هغوی پر والدینو هغه ټولنیز فشارونه احساسوم او هغه وخت مې احساسول د کوم سره چې د تعلیم په ساحه کې دوی مخ وه، دوی با اراده وه او په سختو اجتماعي شرایطو کې په اولاد سبق وایه، خو دا هر چا نه سوی کولی. دا ټولنیز ټکرونه او له عصري تعلیمه د خلکو تنفر حکومت خلق کړی و. دا چې ولې حکومت د خلکو تشویشو ته جدي توجه نه کول، په بهرني سیاست پورې تړلی د اقتدار د بقا یو جلا بحث دی چې بل وخت یې بیا څېړم. په دې ډول پخوا زموږ ځوانان او ټولنه په دیني مدارسو کې اکثره د مغولوالي او په عصري مکتبو کې بیا تر ډېره د استعمار د طلسم تر سیوري لاندې روزل کېدل. د امارت په راتلو سره دوستانو اوس یو طلایي فرصت میسر دی، وطن ازاد دی او تصمیم خپل دی. زموږ ملا او مکتبي چې دواړه د وطن تعلیم یافته معماري او رهبره طبقه ده، باید زموږ له تاریخ پند واخلي، په ځانو کې د خپل ولس د ګټو پر بنیاد د ملي او بین المللي واقعیتونو سره سم تغیر راولي. یو له وچ غره راتاسي او بل د هالیوډ له خیالي دنیا راووځي. یو او بل په پراخ تندي قبول کړي. دیني او دنیوي دواړه علومه د ټولنې د هر فرد لپاره ضروري او فرض وګڼي. موږ باید همدا اوس د خپل ځوان نسل پر تعلیمي نصاب سر له نوې دقیقه ور وکړو، داسې نصاب جوړ کړو چې زموږ د ځوان نسل دین او دنیا دواړه ښکلې او کامیابه کړي. موږ باید کرار دیني مدرسه او عصري مکتب سره مدغم کړو چې د دغه دواړه تعلیم یافته طبقې ترمنځ فکري واټن ختم شي. موږ باید پوه ډاکټر ولرو خو مسلمان وطن ته مخلص، پوه انجینیر ولرو خو مسلمان او وطن ته وفادار، ښه ملا ولرو خو د عصري علومو مددګار او هېواد ته متحد، همداسې نور علومو فنون در واقعي. عسکر مو د اسلامي نظام او ملي ګټو دفاع وکړي، نه د شخصیت متجاوز. دا مناسب فرصت دی دوستانو، راسئ ټول په ټینګه اراده وکړو چې په ځانو کې تغیر راولو. موږ ټولو سهوې کړي دي، راځئ په سهو اعتراف وکړو او سره د نوي دا وطن جوړ کړو. په هېواد کې دننه یو داسې نظام جوړ کړو چې دایمي وچلېږي او په بهر کې د سیالانو سر سي. که سر نه کېږي حد اقل د سیالانو سیال سي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راسئ په ټولو دوستانو د زړه اخلاصه دا دعا وکړو چې یا الله د دنیا او آخرت د ژوند، چې یا الله د دنیا او آخرت د عزت ژوند مو په نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.